السلام علیکم ملګرو بچی مو دا ویډیو بر سره پوره ګورئ په سوشل میډیا باندې بلکې د هر وخت به د پاسه چې کوم دی بر وخت اپلیکیشن به سیټ باندې یقینا دا تاسو وینئ چې پلی سٹور ته زه لاړم او بر وخت اپلیکیشن بالکل ما سره په موبایل کې دی خو چونکې د پیژنګلو دپاره ترې ما یو 1500 روپۍ غوښتي دي او واپسي کې به بیا مطلب دا دی ستاسو نه څو غواړي یا چې ته کله 3000 روپۍ غواړي ستا نه به واپسي څو غواړي خلک به دغه کشمکش کې د ویډیو به راسره پوره ګوري او ډېر به شیر کوي چې یاره کوم خلک لګیا دي مطلب نو دا ډېر یو غټ سود دی په کار د چېره د دې سود نه مطلب دا دی تاسو منع شئ او لکه مطلب چې دوی تاله قرضه څومره درکړي واپسي به ستا نه څو غواړي نو دغه ویډیو در سره شیر کوم چې یاره مطلب قرضه به تاله څو درکړي بیا درنه غواړي څو او چې بیا خلک په دغه کشمکش کې دي لکه ما چې څنګه وایي 25000 روپۍ قرضه بالکل په اسانه طریقه باندې نه بالکل په اسانه طریقه خو ده خو زما چې څومره خیال په 25000 پسې به ته الټه پنځه کم څلوېښت یعنې 35000 که داسې 40000 روپۍ چې کوم دي دا به ستا نه واپسې کې غواړي نو ملګرو دا ویډیو در باندې ګورم لاول دا ویډیو ګورئ او د هغې نه پس فیصله په تاسو باندې چې یاره د دې نه بعد هم بیا څوک د دوی نه قرضه غواړي نو ستاسو ایمان او ستاسو اسلام ښه نو دا ویډیو وګورئ راځئ نو ملګرو دا ګورئ تاسو مثال په طور باندې خپل موبایل کې اپلیکیشن چې کوم دا بر وخت یادېږي دا هم تاسو کولاو کوسېږئ ښه اوس په دې کې د مطلب چې ته کله دوباره واپس بیا روپۍ لېږې هغه به ستا نه څو کټ کوي دا ګورئ ښه تاسو کتی شئ دا مثال په طور باندې سلیکټ اماونټ 3000 دی ټیک دا ګوره 3000 روپۍ چې ته راغواړې مثال په طور باندې د 22 ورځو دپاره ګوره ښه نو لاندې ورته ګوره دا ګوره سلیکټ اماونټ دغه خیر جدا ښه دا ګوره واپسې به ته څو کې تاله به درکړي 3200 روپۍ ټیک شو 200 به ستا دپاره شي خو بیا بس ګوره ریپیمنټ اماونټ به ته څو کې په 12 تاریخ دویمې میاشتې باندې مثال په طور باندې لکه د 16 ورځو دپاره یا 22 ورځو دپاره دغه د 3200 په ځای به ته 4.5 روپۍ کې غالبا 4449 روپۍ چې کوم دا لیکلي دا تاسو کتی شي ری پیمنټ نو ملګرو دې څیز نه ځان وساتئ دا د دغه لږ وخت لپاره چې کوم دی ګوره د 15 ورځو لپاره چې راغواړئ نو تاله به درکړي 3000 روپۍ ته به له واپس ورکوې 800 به زیاتې ورکوې ښه دا ګوره به 3000 روپۍ پسې 800 روپۍ سود دی ښه نو ټوله کارنامه د کاته چې کوم دی دوی د سود روانه ده نو کوشش کوي ملګرو چې یاره دا ویډیو سره مخکې ډېره شیر کوي دې څیز نه ځان چې کوم دی وساتئ ښه ملګرو دا ګورئ بیا 22 ورځو دپاره مطلب دا دی سیکو د یعنې 3000 په ځای باندې 4100 دا واپس په ستا نه بس سود غواړي ښه نو ملګرو دغه ویډیو به مو کتلي وي چې یاره ښه باقاعده مطلب دا یو قسمه ګناه بالکل زما نه مو شوه خو چونکې صرف یقین وکړئ چې یاره په 1500 روپو باندې چا هېڅ نه کېږي خو چې ما صرف د ټول نه کمه قرضه دغه چې یاره ما مطلب واپسې کې څو غواړي نو نننی زما سره دغه تاریخ او په انتظار هم دغه وم چې یاره د دې حالات څه دي نو حالات یې دغه دي چې یاره د 1500 روپو په ځای باندې 1100 روپۍ به ورته بیا دغه کې 240 روپۍ زما نه مطلب هسې لاړې نو الله دې د دې ګناه معافي کوي انشاءالله آینده وخت کې به خیال کوو خو هغه ملګرو ته هم وایم دا تاسو به دغه ویډیو کتلي چې یاره 3000 یا 3200 روپۍ چې ته کله غواړې تاله به درکړي د 22 ورځو دپاره د 15 ورځو دپاره به کې جدا سود دی او د 22 ورځو دپاره چې څومره ته ورځې ډېرې دومره د هغو پیسې بړاویږي نو مثال په طور باندې د 200 ورځو دپاره چې ته دغه وغواړې نو 1500 روپۍ غالبا چې دا 1200 روپۍ به ته سیوا ورکوې او که چېرته ته د 1500 غواړې 800 به دنه سیوا غواړي نو تاسو ما ته دا وایي چې یو 50000 ترې سړی راواخلي د 50000 روپو به څومره سود دي دا راته وایي اوس قرضه خو هغه قرضه د ملګرو چې یاره تاله یو سړي مثال پر 500 درکړې واپس تا نه چې 40 د نه نو مطلب دا دی ستا نه سیوا به نه چېرته هم نه لي نو په کار ده چې یاره د دې څیز نه تاسو مطلب دا دی منع شئ دا څیز مه دغه کوئ خو دا ویډیو سره ډېر شیر کوئ او ستاسو چې انشاءالله سره یو نو هغه موږ سره په کمنټس کې شریکولی شئ بعضې غلطي به داسې وي چې ما نه به کېږي بعضې غلطي به داسې وي چې یاره هغه مطلب موږ تاسو ته به نښه کوو چې یاره مطلب د عمر په لحاظ دغه نه وایو خو چونکې یقین وکړئ چې یاره دا په سود کې راځي ما اورېدلي دي د بلا مفتیانو نه د عالمانو نه چې یاره دا سود دی مثال په طور باندې چې یاره تاله یو سړی 1000 روپۍ درکړي او تا له واپس 1000 روپۍ ورکړې نو ټیک دي یا تا د چا نه 1000 روپۍ راواغستې واپس ته نه 1000 اخلي صحیح خو چې ستا د چا نه 1000 روپۍ راواغستې او واپس تا نه 1500 غواړي یا د نه 1400 غواړي دا سود دی ښه جي نو دا یو عظیمه ګناه ده تاسو ته پته ده چې یاره سودخور چې څوک سود اخلي او سود ورکوي نو دا دواړه به چې کوم دی د جهنم په اور کې نو الله دې موږ وساتي آمین ثم آمین دا ویډیو ډېره شیر کړئ خپل رایه زموږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ او هغه ملګرو نه به هم رایه اخلو چې یاره 50000 په قرضې باندې له پاسه د دوی څومره سود دی دا راسره په کمنټس کې منشن کړئ ډېره زیاته مننه ملګرو